سلامونه ټول لر او بر ملت ته د فیسبوک د لارې چې څومره مینوال دي، څومره لیدونکي دي، څومره کتونکي دي. لایو به مې وروسته هم چلیږي، بیا پوره یې وګورئ او مخې ته یې شیر کړئ. د میډیا ډېر انتهایی بدل صورتحال دی او زمونږ د دې ملګرو، زمونږ د تره زامنو د ایمانونه یقین وکړه سړي له د ډېره سوخه خندام ورشي چې خدای پاکه زه اوس دې مسلمانانو سره زه په کومه ژبه کې مشغول شم، زه دې اوس په کومه ژبه کې خبرې وکړم. لکه اول خو به تاسو ویل چې یاره ساقي جان کنزل کوي، نو اوس خو ساقي جان هغه کنزل هم پرېښي دي. اوس خو ساقي جان په دلایلو خبرې کوي، په اصولو خبرې کوي. بیا هم چې کوم دی تاسو هغه شان خپلې کنزلي، هغه شان خپل رد بد دا تاسو وویله، خو صبر ښه شی دی. تاسو کنزل وکئ او زه به صبر وکړم. پوه نه شوئ؟ مسله داسې ده چې بهی مولانا صاحب شهید شو، الله تعالی دې اووه واړه جنتونه ورکړي. خو مسله دلته زمونږ د پښتنو ده. که مولانا صاحب باندې خو زمونږ مرګ نه و پیرزو، چې مرګ هم پې پیرزو او یا مونږ په هغه پسې توره راغېستې وه او یا هم چاته ویلي و چې راشئ تاسو یې ووژئ د ده په مرګ کې زمونږ سره زمونږ د هغه د مرګ څه دغه نه و، د هغه د مرګ څه یا په هغه باندې زمونږ بده ورځ پیرزو ده زمونږ په خیال او په سوچ کې هم نه و راغلي. مونږ خو د هغه نه صرف یو سوال کړی و او هغه سوال له تاسو هوا ورکړه، د مولانا صاحب بېعزتي هم تاسو وکړه، ومکانځه تاسو خپلو خلکو. مونږ خو داسې چې تاسو ګوره یو تاسو د سیاسي خبرې نه ذاتي خبره جوړوئ، چې تاسو سیاسي خبره ذاتي خبرې ته واچوئ. بله عمر مولانا صاحب سره هزار اختلافات، خو نن الحمدلله زه په خپل ایمان باندې دومره قوي یم چې ما بیا هم د مولانا صاحب دشمن ته دشمن ووایه، خو تاسو ورسره غداري وکړه، او تاسو چې کوم دی دشمن ته دشمن ونه وایه او تاسو پې خاموشه شوئ. که ساقي جان څونه سړی دی مړه چې تاسو مل په سر راغېستی دی، خدای م کور او نغری وران که ساقي جان ښکته او ساقي جان پورته وله ساقي جان دا چل وکړو. هلکه چې کوم مولانا سمیع الحق صاحب چا وجلی و؟ ما څخه ټول د علماو لیست را سره دی چې څومره علما مړه دي، د وزیرستان دي، د واڼه دي، د تیرا دي، کم د پېښور دي، دا څومره علما کرام د دې لیست ما سره دی چې دا چا ووجل. خو تاسو مونږ داسې حد ته رسوئ چې مثال په طور زمونږ نه د حق او سچ غږ پاتې کوئ، مونږ مایوسه کوئ. الانکه تاسو ښه پوهیږئ په دې وخت کې چې په دې وخت کې ساقي جان هم په حقه دی، په دې وخت کې چې را څومره ظلم کېږي دا هم په حقه دی. خو لکه خپل جهالت او خپلو هغه انا دومره زیات وړي چې سیاسي اختلافات نه تاسو مذهبي رنګ هم وله ورکوئ. تاسو دې له چې کوم دی اسلامي ټچ مه ورکوئ په دې وخت کې. دلته چې کومه د وطن زمونږ نو تاسو څه وایئ چې دا مولانا صاحب شهید شو او دا خبره ختمه پاتې شوه؟ نه، نور به مرئ، خو د دې نه یم خبر چې ولې به مرئ او په څه ګناه به مرئ. لکه په پنجاب کې طاهر اشرفي چېرته مړ نه شو چې کوم ارامخواره سار او ماښام لګیای هغه یو مړ نه شو. نن مولانا صاحب شهید شو، مولانا خانزیب صاحب په رڼا مازدیګر باندې په رڼا ماسپښین باندې چې کوم دی هغه ویشتی شو. د هغه چې کوم دی څه پته ونه لګېده، د هغه د قاتل پته ونه لګېده. ګیلمن په اسلام آباد پر رڼا آباد ښار کې چې امن پکې
خلک پکې لغړ ګرځي، څوک پکې چاته څه نه وایي. ګیلمن هلته شهید کړی شو، په هغې باندې وروره چا هېڅ ونه وی. دلته چې دا مفتی منیر شاکر صاحب منزله ته قرآن یې په لاس کې و، او قرآن د الله تعالی یو عظیم کتاب دی، او په هغه باندې بم دماکه وشوه، د هغې څه پته ونه لګېده. لکه مونږ هم د اټک نه ښکته یو وطن دی او پورته بل وطن دی. یا پښتنو په دې شریکه پښتونخوا کې خو لکه مړه زموږ خو په دې خپلې زندګۍ نه خو موږ سره مطمئن نه یو، چې لکه ستا ټوله ځواني په بهر ملک کې تېره کړه، د پردي په ملک کې تېره کړه، او دلته چې کوم دی زما ته د دې خبرو دغه ده چې زه دا خبرې کوم، ما ته څه مسله ده، زه به ځان نه بل څه کنټینټ راونسم، بل څه شی به راونسم. زما خو په هره نه دی، زما خو په هره خبره باندې ویډیو وایرل کېږي. زه هم په پرې کې مشهور کړم. مسله داسې ده ملته چې ورورولي پکار ده، مینه پکار ده، د خپل وطن غږ اوچتول پکار دي. دا زمونږ شریکه پښتونخوا ده، خدای تعالی هم پویه که دا د انډیا سره روزګار روان دی، بدحال له پنجاب ته سره سپین چلیږي وروره، د ایران سره روزګار روان دی، د بنګلادیش سره روزګار روان دی، او دلته صرف د پنجاب نه دا توړه را روان دي مزدوري په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې، په قطر کې، په عمان کې، او دقه د ټاټکیو د ګټې مزدوري کې، او صرف د پنجاب نه سودا را روانه در باندې خرڅي پښتونه، ته صرف ډوډۍ خوري او غول کې. ته ګوره د دې خبرې نه ځان خبر کا، دا خبرې په ځان ګوره داسې خبرنده په دې زمونږ په دې علاقې کې به ډېر ماړه خلک ناسي. نو موړ سړی وروره، موړ سړی چې کوم دی که نه، دا د غریب او د یتیم د لږې او د تندې نه دی څه خبرېږي. ګوره دا زمونږ بنیادي خبرې دي چې د دې زمونږ را روان نسلونه غر کېږي، تباه او برباد شو. زمونږ په پښتونخوا کې نن سبا څه چل کېږي؟ ډوډۍ خوړی کېږي او ښه غټه ګپه غول کېږي، او صرف زنا روانه ده، صرف زنا. اهم کار چې کوم دی دلته رزق له پیسې صرف په زنا ګټلی کېږي. وګورئ دا میډیا، وګورئ د دې خپلو علاقو حال، وګورئ د دې خپلو دا نه د علاقې او د زیږي نوم درته نه علمه، هر سړی په خپل علاقه کې نظر واچوئ چې دا څه حال روان دی او دا څه کېږي. نو خاورې به ستا برکت شي، په تا به عذابونه نه راځي، ته به نه غر کېږي. لکه د یو ټاپک نه بل ټاپک ته، لکه دومره انتهایی ډېر